ښه مسلمانانو ورونو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نن در باندې یو ډېره عجیبه ننداره ګورم، ښه خو لږ متوجه شئ. دا قرآن کې چې سورت نمل نازل شوې ده د میږیانو په باره کې، ښه نو دا ګوره په دې حشراتو کې ډېر هوښیار مخلوق ته ته اوس ګوره ښه دوی په دې خولې کې دننه هغه ځینې لوټي کاڼي راوړي سیبه او لاندې راګوزارئ. اوس دا لاندې منظر وګوره چې دوی دا دې کې بنګله غوندې جوړه کړې دننه به کې هغه یو ویډیو ما لیدلی و په یوټیوب باندې چې د دې کې هغه دغه ورړولي وو کلهیي شکل کې، نو داسې وه تیاره لکه بنګله، پکې کوټې او دننه پکې هغه کم حالات وو. نو ګوره دا اوس دلته لاندې راغورځئ، اوس راشه دلته ښه اوس دلته راشه دا ګوره دا ډېری جوړ کړی، اوس ګوره دلته راغورځي ګورې مایل که باران دی مجې دا څه موضوع ده ویني ګورې دلته اوس چې کوم دی دا هغوی راغورځئ چې پکې لاندې را لړه شو پکې لاندې راوغورځېدو ښه هغه دي خیال هم دی. اوس ګوره دا د دې ځای نه دا کشاله شروع ده، اوس دې ځای کمر نه راغورځئ، دلته ګوره ورته لکه مزدورانو غوندې نښتي دي، هر یو چې کوم دی ګټې خولې کې رانیسي او دلته یې بر راغورځئ. ګوره دغه یې ولا ما نه ویرېده په بیله لکه چې خطا یې کړه وتښتېده، یو سوره ووتل خو بېرته وویل دغه دی ځوان ته ګوره نو دا معامله ده صاحبه، دا څومره عجیب مخلوق دی، زه حیران دې ته یم چې دا وګوره دا بیا ټول ژمی چې کوم دی په دې کې ځان ته ذخیره کړي، دومره خواري کښ مخلوق دی چې دینه دا زمونږ انسانان دغه نه اخلي عبرت چې دغه شان خواري وکړي او ځان له آینده جوړه کړي. دې سره څومره د آینده غم ده چې حشرات دی او چېرته څو کاله عمر به یې 2-3 کاله یا 15 کاله چې هر څومره وي، خو هغه الله ته پته ده. خو لکه دا ګوره ډېره جالبه صحنه وه ښه